کاکړ صاحب دغه کومه میډیا چې ده دا خو خپله هم د هغه پروګرامونه مخکې وړي چې کومه پالیسي مخکې وړي چې کوم ورته د پاکستان د فوج د خوا نه ورکړل کېږي. نو دغه میډیا خو هېڅکله د پښتون د غږ نه پورته کوي او نه به د پښتون د حقوقو دپاره اواز پورته کړي. نو دغه یو مشکل خو دی ځکه هغې ته خو چې څه راځي لکه څنګه چې طاهر داول مړ کړو، مړی په اسلام آباد کې کو، مړی ولوي وړو افغانستان کې ورته بیا ورباړه وایي دا په افغانستان کې مړ شوی دی که نه. بیا هغې داسې یو دغه پالیسي جوړه کړي هغه خپله سیاست د لارې بیا بېرته په پښتانه خپل منځونه کې جنګوي او هغه پښتنو ته هم داسې لکه دغه ورسوي خبر چې دا خپله خاص کر د پښتونخوا پښتنو ته او د جنوبي پښتونخوا پښتنو ته چې دا خپله لکه د پنجاب آرمي نه دی وژلی یا د پاکستان حکومت نه دی وژلی، دا خپله افغانانو وژلی. داسې لکه دلته اوس هم که تاسو اوس بیا وایئ چې موږ میډیا سره د میډیا د لارې غږ پورته کوو بغیر د سوشل میډیا نه چې دې کې دا ازاده میډیا ده. نور خو هغه میډیا الکترونیکس میډیا چې ده د پنجاب د فوج ستا خبره سل په سل کې صحیح ده. دا میډیا چې ده دا کنټرول میډیا ده، دا میډیا د انټلیجنس ادارو تر هدایت لاندې دوی خپل دغه کوي. په دې هم دا ګڼ ملک خبر دی. تر دې حده پورې چې پی ډي ایم یو ساده جمهوري مطالبه کوي، معنا د پارلیمنت د بالادستۍ خبره کوي، دا مزدور میډیا چې ده دا کنټرول میډیا چې ده دا خبرې نه ورکوي. که نه چیرې پښتون چیرې پښتونخوا پارټۍ چیرې پی ډي ایم معنا پر پښتانه باندې ظلمونه جبرونه سوي دي دا ورکول دا خو ډېرې ډېرې خبره ده. خو البته موږ به دوی دې ته دې قرارې ته نه یې لکوو که دا ملک دی موږ د دې ملک کې اوسېدونکي یو، لہذا دی به پښتون نیوزم پکار دی چې ورکړي. ګر پښتانه پکار دی د میډیا د پښتون دښمني خلاف چې دی پکار چې موږ متحد یو. بیا پکار دا دی چې پښتون هغه اخبار ونه وایي نه واخلي چې په هغه کې به د پښتون سره څه کوم ظلم جبر کېږي دی بیا نه ورکوي. هغه چینل زه پکار چې بیا موږ بایکاټ وکړو دا اتفاق وکړو پښتانه پکار دا دی. دا خو اسانه خبره ده، نه جلسه ده نه جلوس دی نه یو بله خواري ځینې غواړي نه یو بله ستړیا ځینې غواړي. خالي هغه چینل ده نه ګوري چې کوم چینل کې د پښتانه خلاف کوم ظلم جبر روان دی او دا دوی نه ورکوي هغه اخبار څه دی. معنا له موږ زم خواري و محنت غواړي او له پښتنو کې هم دا یو اسانه کار دی. دا کار نو پکار دی چې پښتانه چې دي دا له موږ سره په دې کې مرسته او کومک وکړي.